د ملي امنیت شورا نوی سلاکار څوک او څنګه کس دی؟ د سنبلې په څلورمه د اګست په 26مه د حنیف اتمر تر استعفا وروسته په واشنګټن کې د افغانستان سفیر 15 کلن حمدالله محب په رسمي توګه د ملي امنیت شورا د نوي سلاکار په توګه وټاکل شو. حمدالله محب په 1983 زیږدیز کال کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په یو شمالي سیمه کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. د نوموړي پلار په کابل کې د یوې محکمې د منشي په توګه دنده ترسره کوله. کله چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، د حمدالله محب کورنۍ پاکستان ته هجرت وکړ. کله چې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پای ته ورسید، د محب کورنۍ بیرته هیواد ته راستنه شوه، خو د خپلمنځي جګړو تر پیل وروسته بیرته پاکستان ته واوښتل. هغه وخت چې طالبان راښکاره شول، د نوموړي کورنۍ یو ځل بیا هیواد ته راستنه شوه. حمدالله محب په 14 کلنۍ کې خپلې کورنۍ د زده کړو لپاره لندن ته ولېږه. نوموړی په بریونل پوهنتون کې د کمپیوټر سیسټم د انجینرۍ په برخه کې ډیګري ترلاسه کړه. له دې سره نوموړي ته د بریتانیا تابعیت هم ورکړ شو. محب په بریتانیا کې د هستوګنې پر مهال له انټل شرکت سره یې هم کار وکړ. په بریتانیا کې تر 7 کلونو تیرولو وروسته محب افغانستان ته راستون شو او په افغانستان کې له امریکایي پوهنتون سره یې د معلوماتي ټکنالوژۍ د مدیر او د معلوماتي ټکنالوژۍ د یو ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. د غني او محب انډیوالي. کله چې محب افغانستان ته راغی، دلته د مالیې له پخواني وزیر اشرف غني سره یو ځل بیا مخ شو. نوموړي او اشرف غني لومړي ځل یو بل د لندن په یو کانفرانس کې سره لیدلي ول. د اشرف غني او محب انډیوالي له دې ځایه پخه شوه کله چې اشرف غني په 2009 زیږدیز کال کې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان کاندید کړ. نو محب د نوموړي د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او خواله رسنیو د میډیا ټیم مشر شو، خو غني په ټاکنو کې په 4م ځای ترلاسه کولو سره ماتې وخوړله. حامد کرزی د 15 نورو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر په توګه وټاکل شو. په ټاکنو کې د اشرف غني تر ماتې وروسته محب د پی ایچ ډي ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا انګلستان ته ولاړ. نوموړي په کابل کې له یوې امریکایي ولاسله انجلۍ لایل ادمټس سره چې دلته یې د افغانستان د کلیو د پراختیا له پروګرام سره کار کاوه په یوه میلمستیا کې ولیدل. لایل ادمټس اسلام قبول کړ او وروسته یې واده وکړ. په 2004 زیږدیز کال په اوړي کې محب د خپلې پی ایچ ډي پای ته رسولو ته نږدې و چې اشرف غني یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو ته ودرېد. اشرف غني د 2009 زیږدیز کال د ټاکنو خپل انتخاباتي ټیم بیا فعال کړ او محب هم کابل ته راغی. دا ځل د اشرف غني بخت کار وکړ او د امریکایي سفارت په منځګړیتوب یې د ملي وحدت په نوم حکومت جوړ کړ. له خپل رقیب ډاکټر عبدالله سره یې 50-50 واک تقسیم کړ او د افغانستان د ولسمشر په توګه یې دنده پیل کړه. تر بریا وروسته اشرف غني حمدالله محب د خپل دفتر مرستیال وټاکه. پر دې پوست یې تر 1 کال پاتې کېدو وروسته که څه هم محب هیڅ ډیپلوماټیکه تجربه نه درلوده. اشرف غني نوموړی د 2015 زیږدیز کال په سپټمبر میاشت کې په امریکا کې د افغانستان سفیر وټاکه. نوموړي له هغه مهاله بیا تر اوسه په امریکا کې د افغانستان سفیر و او اوس یو ځل بیا پرته له دې چې په نوي دنده کې کومه تجربه ولري، د ملي امنیت شورا سلاکار وټاکل شو.